السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. ټولو پښتنو وروڼو ته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. موږ په دې ویډیو کې د فرانسوي ژبې د یو څو فعلونو په باره کې خبرې کوو. مخکې ویډیوګانو کې موږ جملې او لغاتونه یو څه تدریس کړل، لیکن زیاتو ملګرو په غوښتنه چې اوس یو څو وربونه یعنې فعلونه مې یو ځای کړي، غواړم چې تاسو ته یې تشریح کړم. امید لرم چې ورباندې پوه شئ. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، چې کله موږ ویډیو شروع کړو نو تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو کولی شئ چې درس ووینئ. اوس راځئ چې درس شروع کوو. Le verbe معنا فعلونه. être معنا شتون. être د شتون فعل دی، د یو شي موجودیت، د یو شي شتونوالی ښیي. être معنا شتون، یعنې د یو شي موجودیت ښیي. avoir معنا لرل. avoir معنا لرل. avoir لرل، لرلو ته وایي. faire معنا کولو ته هم استعمالیږي او جوړولو ته هم استعمالیږي. دا faire چې دی دا یو ورب دی، یعنې فعل دی چې په مختلفو ځایونو کې مختلف معناګانې ورکوي، خو لیکن عمده معناګانې چې دي کول او جوړول، دا دوه مهم معناګانې دي. dire معنا ویل. dire ویل، دا ویل. dire معنا ویل، ویلو ته وایي. pouvoir معنا توانمندي، د یو شی توانمندي ښیي. مثلا je peux یعنې زه کولی شم، tu peux یعنې ته کولی شي، il peut هغه کولی شي. داسې موږ په جملو کې چې استعمالوو، هغه اصلي ورب چې دی، اصلي فعل چې دی pouvoir دی. pouvoir معنا توانمندي. aller معنا تلل. aller معنا تلل. aller یعنې موږ او تاسو په خارجري کې چې موږ دا کار استعمالوو، je vais tu vas داسې استعمالوو. څه شو؟ voir معنا لیدل. voir معنا لیدل. savoir معنا پوهیدل. معنا پوهیدل. vouloir معنا غوښتل. معنا غوښتل، لکه موږ خارجري کې چې استعمالوو je veux tu veux یعنې زه غواړم، هغه غواړي. څه شو؟ لیکن اصلي فعل چې دی vouloir غوښتل دی. venir راتلل. venir معنا راتلل، لکه څنګه چې موږ تاسو په جملو کې استعمالوو je viens tu viens. څه شو؟ adorer معنا خوښول. adorer معنا خوښول. مثلا j'adore معنا زه خوښوم. څه شو؟ adorer خوښولو ته وایي. devoir معنا باید. devoir یو کلمه چې معناګانې ډېر مختلفې معناګانې لري. موږ چې دی یوازې دلته باید معنا ځکه اخیستی چې د نور معناګانې چې دي هغه د ناون په شکل اخلي، لیکن دلته چې دی فعل په شکل معنا چې دی باید دی. devoir فعل په لاین کې چې کله راځي د باید معنا ورکوي. devoir نور معناګانې لکه
devoir کورنۍ وظیفه ته هم وایي، کار لپاره ډیوټي ته هم وایي، خو لیکن د ورب په شکل کې چې د دې معنا دی هغه devoir باید. croire 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 یقین کول، باور کول. croire معنا یقین کول، باور کول. trouver 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 معنا پیدا کول. trouver معنا پیدا کول. دا هم په مختلفو ځایونو کې معناګانې لږ زیات اخلي، خو لیکن عمده معنا یې چې دی trouver trouver معنا پیدا کول. donner معنا ورکول. donner معنا ورکول. donner donner ورکول. prendre 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 معنا اخیستل. prendre معنا اخیستل. صحیح شو؟ نیولو ته هم استعمالیږي. parler 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 خبرې کول. parler معنا خبرې کول. parler parler معنا خبرې کول. parler خبرو کولو ته وایي. aimer aimer معنا خوښول. aimer معنا خوښول. aimer معنا خوښول او یو شی سره چې مینه کوي هغه ته هم استعمالیږي. مثلا یو چا سره مینه کوي، یو چا سره چې خوښیږي مې، تا سره مینه کوم je t'aime. صحیح شو؟ I love you دې لپاره هم استعمالیږي. aimer خوښول. passer معنا تیریدل یعنی تیرول، یا تیرول تیریدل. passer passer معنا تیرول تیریدل. passer passer معنا تیریدل تیرول. mettre mettre هم ډیر معناګانې لري. mettre عمده معنا چې اچولو ته استعمالیږي. mettre معنا اچول. mettre اچولو ته وایي. mettre اچولو ته وایي. demander 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 معنا درخواست کول. demander درخواست کول. demander demander معنا درخواست کول. comprendre comprendre معنا پوهیدل. په یو شی باندې پوهیدل. یو څوک درته خبرې کوي زه چې je comprends معنا زه پوهیږم. tu comprends tu پوهیږي. il comprend هغه پوهیږي. صحیح شو؟ comprendre معنا پوهیدل. comprendre پوهیدل. tenir tenir دا هم معناګانې زیات ورکوي، په مختلفو ځایونو کې مختلف معناګانې ورکوي. عمده معنا چې دی نیول یعنی یو شی په خپل حال کې برقرار نیول یعنی که نه، لکه هولډ کول. انګلیش کې ورته وایي هولډ او په فرانسوي کې ورته وایي تونیر، یا پښتو کې موږ تاسو ورته وایي نیول. لیکن تونیر دا داسې یو معنا هم ورکوي چې کله یو څوک درنه یو قلم غواړي وایي چې یعنی قلم راکړه ته وایي چې یعنی دا دې واخله. تیا معنا دا دې واخله. صحیح شو؟ یا مثلا دا دې مثلا تیا تونیر. صحیح شو؟ تونیر یې اصلي ورب دی. connaître معنا پیژندل. connaître 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 معنا پیژندل. connaître معنا پیژندل. لکه je te connais زه تا پیژنم. صحیح شو؟ sembler sembler معنا ښکارېدل. sembler معنا ښکارېدل. sembler معنا ښکارېدل. sembler sembler معنا ښکارېدل. لکه il semble داسې ښکاري. laisser پرېښودل. laisser پرېښودل. laisser پرېښودل. laisser پرېښودل. je laisse زه پرېږدم. tu laisses ته پرېږده. rester پاتې کېدل. rester پاتې کېدل. rester پاتې کېدل. penser penser فکر کول. penser penser فکر کول. entendre 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 اوریدل. entendre معنا اوریدل. regarder کتل. regarder 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 معنا کتل. regarder معنا کتل. répondre 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 ځواب ورکول.
répondre ځواب ورکول rendre 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 واپس کول se rendre se rendre معنا کېدل devenir لپاره استعمال کیږي یعنی become کېدل صحیح شو il s'est rendu célèbre هغه مشهور شوی دی il s'est rendu célèbre هغه مشهور شوی دی se rendre معنا کېدلو ته هم استعمالیږي se rendre معنا کېدل il s'est rendu célèbre il s'est rendu célèbre معنا هغه مشهور شوی دی یعنی یو څوک célèbre چې دی دا یو صفت دی چې مشهور لپاره استعمالیږي célèbre معنا مشهور il s'est rendu معنا هغه شوی دی se rendre صحیح شو il s'est rendu هغه شوی دی passé composé یعنی دویم حالت دی célèbre معنا مشهور sortir sortir معنا وتل sortir وتل sortir معنا وتل یو ځای کې ولاړې اتاق کې ولاړې بولاړې د دغه کې سوخ معنا وزه تو سوخ معنا تو وزه je sors زه وزم صحیح شو وتل paraître paraître معنا ښکاره کېدل paraître معنا ښکاره کېدل il paraît داسې ښکاري paraître ښکاره کېدل paraître معنا ښکاره کېدل arriver 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 هم دو درې معناګانې ورکوي arriver رسیدل همدا معنا چې دی arriver معنا رسیدلو ته وایي خو لیکن یو بل معنا چې دی arriver معنا واقع کېدل واقع کېدل یو شی چې واقع کېږي یعنی کېږي هغې لپاره هم arriver استعمالیږي arriver معنا رسیدل واقع کېدل arriver sentir sentir احساس کول 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 sentir معنا احساس کول attendre attendre انتظار کول attendre attendre انتظار کول لکه j'attends tu attends il attend داسې صحیح شو زه انتظار کوم هغه انتظار کوي تو انتظار کوي vivre vivre ژوند کول اوسېدل vivre معنا ژوند کول اوسېدل یو انسان په یو ځای کې ژوند کوي اوسېږي هغې لپاره موږ استعمال کوو je vis زه اوسېږم je vis à Paris زه په پاریس کې اوسېږم لکه داسې صحیح شو chercher معنا کتل سرچ کول chercher معنا کتل سرچ کول انګلیش کې ورته سرچ وایي خو لیکن موږ تاسو ورته کتل وایو chercher معنا کتل لکه په تلیفون کې یو شی ګوري je cherche mon portable زه خپل تلیفون ګورم صحیح شو commencer معنا شروع کول commencer معنا شروع کول commencer معنا شروع کول commencer و شروع کولو ته marcher قدم اخیستل marcher قدم اخیستل marcher قدم اخیستل یو انسان یو چیت روان دی قدم اخلي حرکت کوي دې ته وایي marcher porter porter اغوستل porter اغوستل porter اغوستل entrer entrer معنا داخل کېدل entrer معنا داخل کېدل entrer entrer داخل کېدل devenir معنا کېدل devenir معنا کېدل devenir معنا کېدل یعنی je vais devenir یعنی زه به کېږم یعنی ډاکټر کې یو پانتون چې شروع کړی ډاکټر کېږي انجینر کېږي معلم کېږي هر څه چې کېږي je vais devenir زه به کېږم وروسته د هغې خپل مسلک ورته وي je vais devenir un docteur زه به یو ډاکټر کېږم devenir معنا کېدل lire lire معنا لوستل lire وایي لوستلو ته
جولی مثلا جولی ژورنال معنا زه یو اخبار لولم. écrire معنا لیکل. écrire وای لیکلو ته. écrire وای لیکلو ته. payer معنا پیسې ورکول پیمنټ کول. payer معنا پیسې ورکول پیمنټ کول پرداخت کول. کله چې یو شی دې واغستو د هغې پیسې چې ورکې مثلا 10 روپو سودا دې واخیستو 10 روپۍ تا ورکړې دا پیسې چې تا هغې ته ورکړلې دا چې شو payer معنا پیسې ورکول. payer پیسې ورکول. je paie avec carte bancaire زه بانکي کارت سره پیمنټ کوم. صحیح شو. tomber معنا غورځېدل. tomber وای غورځېدلو ته. tomber غورځېدل. j'ai tombé mon portable ما خپل تلیفون وغورځوه. tomber معنا غورځېدل غورځو. tomber معنا غورځول غورځېدل. jouer معنا لوبه کول. jouer معنا لوبه کول. اصلي فعل یعنی ورب چې دی jouer دی. کله چې استعمالوم je joue au football. صحیح شو. زه فوټبال لوبه کوم. je joue tu joues il joue. صحیح شو. اصلي ورب چې دی jouer. suivre معنا تعقیب کول فالو کول. suivre معنا تعقیب کول یعنی فالو کول. perdre معنا د لاسه ورکول. perdre معنا د لاسه ورکول یو شی ورکول د لاسه ورکول. j'ai perdu mon téléphone ما خپل موبایل ورک کو د لاسه ورکو. perdre معنا د لاسه ورکول. perdre je perds حال جاری کې دی. perdre وای د لاسه ورکول. دا زموږ نننی درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ او که چیرې په کومه کلمه باندې پوه شوي ناستئ او کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ او راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه به تاسو ته ځواب درکړم او ستاسو مشکل به حل شي. او دا یوازې انفینیټیف وربونه وو چې اصلي فعلونه او اصلي ورب ما تاسو ته تشریح کړو. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به دا به مو په حالتونو کې استعمالوو چې په تیر حالت کې په راتلونکي حالت کې او په جاري حالت کې دا څنګه استعمالولی شو. ما خو دلته یوازې او یوازې د انفینیټیف وربونه تاسو ته واخیستل یعنی اصلي فعلونه هم تاسو ته واخیستل چې داسې اصلي فعلونه چې دي دا دي او بعضې لپاره ما په جو او تو لپاره استعمال هم کړل په حال جاري کې خو لیکن اصلي استعمال یې به د دوی په انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به ترسره کوو. ښه وخت په مخه.